مونږه د دې لپاره ډېر په اخلاص مخلصانه او د زړه له کومې نه دې مجلس ته خوشحاله وو او موږ د زما ملګري ټول په دې باندې شاهدان دي چې تقریبا د 2-3 هفتو راهیسې موږ دې مجلس ته د کنفرانس ته آمادګي نیوله چې تر څو دا مجلس دایر شي. اما متاسفانه چې مجلس د هغو خلکو له خوا نه چې هغو نه غوښتل چې په افغانستان کې صلح قایم شي او یا که صلح هم راځي باید داسې صلح وي چې د دوی پکې صلح په صلحو کې ګټې وي او نور د حق نه ورکړي. د هغو له خوا نه سبوتاژ شوه او خنډ و ځنډ سره واقع شو. د افغانستان اسلامي امارت له ابتدا د خپل جوړښت نه چې له 1994 نه شروع شوی او تر ننه پورې همیشه د هلې ځلې کړي دي چې په افغانستان کې صلح راسي، په افغانستان کې امنیت ټینګ سي، په افغانستان کې د هر فرد که هغه نر دی که ښځه دی خپل بنیادي حقوق ترلاسه کړي او خلکو ته یو شرافتمندانه ژوند او باعزته ژوند په افغانستان کې میسر شي. د نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته د دې په ځای باندې چې د مجاهدینو ارمان ترسره کړي په افغانستان کې یو شرعي اسلامي نظام رامنځته شي، صلح راسي، امنیت راسي او د هغو کونډو یتیمانو او هغه زخمیانو معیوبینو په زخمونو باندې پټۍ کېدي د هغه په عوض کې په افغانستان کې ناخوالې شروع شي. د قدرت په سر باندې د قدرت څو لیوني څو تږي د افغانستان حالت دې سرحد ته ورسوله چې زمونږ د افغانانو په سرو باندې میخونه ټک وهل شو. نور به د تاریخ په هیڅ کونج کې تاسو ونه ګورئ چې د یو ملک خلک جګ شوي د خپل ملک د خلکو په سرو باندې میخونه ټک وهي، خو په افغانستان کې دا کار اوس د خلکو کورونو چوره چپاول شو. زمونږ خویندو د میکروانو له 4م او 5م منزله ځانونه واچول. همداسې جایدادونه او ملکونه او ملکیتونه ټول چورو چپاول شو. یو کابل چې اکثره ملګري دلته دي شاید په صحنه کې به وو په 8 پاچایو باندې ویشل شوی. 1 کیلومتر به چې له یوې منطقې بلې منطقې ته ولاړه بیا به یې د تذکیرې و د ملیت سره درنه کوله. نه به د له ډاره خپل وطن ورته ښودلی شي، نه به د له ډاره خپل ملیت ورته ښودلی شي څوک یم په کوم قوم پورې مربوط یم. نو حالت دې سرحد ته ورسېد. په دې کې یو تعداد ځوانان چې با احساسه ځوانان وو هغو سره دا درد و او دا شی نور نه سوی زغملی. په دې باندې کلونه تېر شوله، د اردو ټول امکانات چورو چپاول شول، پردیو ملکو ته ولاړل، کباړ شول. همدارنګه کوم منابع چې موږ هوایي یا زمیني درلودې ټول ختم شول. نو په دې وخت کې ځوانان مجبوره شول چې یو خوځښت وکړي، یو حرکت وکړي، یو انقلاب منځته راوړي چې دغه انقلاب په رهبري د اسلامي امارت شروع شو. اول قدر امیر المؤمنین مولا محمد عمر رحمه الله پاک د رحم به باندې وکړي دغه جرأت دو کې د بیرغ اوله د په لاس کې واخیست او دا حرکت شروع کړ. لکه څنګه چې ټول ملت د دې ناخوالو نه تر سپږمو رسېدلی و، ټول ملت یې پسې ونه وکړه. دلته ملګري په باندې شاهدان دي، زه ډېر په جزئیاتو نه ځم چې وخت زیات ونه نیسي. هر ولایت چې مجاهدین تللی دي، طالبان تللی دي، په هغې ولایت کې خلکو ګلان په غاړه کې واچول. دا په دې خاطر باندې چې خلک له پخواني نظام نه تر سپږمو راغلي وو، په تنګ وو، د خلکو سر مال او ناموس خوندي نه و. او اسلامي امارت هغه تحریک و چې د دوی مال سر او ناموس یې خوندي کړ او په هر ځای کې امنیت راوست. نو بناً خلکو دوی ته ښه راغلاست ویل. په جز د څو محدودو منطقو چې هلته بعضې خلکو د خپل شخصي منافعو په خاطر باندې مقاومتونه شروع کړل، نور په ټول افغانستان کې اسلامي امارت ته ښه راغلاست ویل شو. او د اسلامي امارت اخر سرحد تاسې وینئ چې تر بدخشان او تر تعلقان او تر کندوزه ورسېدله او مخالفین په کولاب او په کومه خوا باندې ولاړل. مګر متاسفانه دا یو دسیسه وه، یو پلان شوی پروګرام و او نه غوښتل چې افغانستان خاوره بیا په صلح او په امنیت کې ژوند وکړي. نو خارجي یرغلګرو په افغانستان باندې په مختلفو بهانو باندې حمله وکړله او افغانستان اشغال کړ. اسلامي امارت په ځلونو امریکا ته پیشنهاد وکړ او دوستو ملکونو ته دا پیشنهاد وکړ چې دغه مشکل که په افغانستان کې هم واقع شوی باید د خبرو له لارې حل شي. مګر مغرور امریکا دې ته غوږ ونه نیوه، په افغانستان حمله وکړه. نن
د امریکا له اشغال نه 18 کاله تېرېږي. 18 کالو کې امریکا په افغانستان کې څه لاسته راوړنه درلودې؟ هېڅ. افغانستان ته یې څه راوړل؟ بدون له بربادۍ نه، بدون له جنګ نه، بدون له کشت خون نه او تباه کولو نه بل هېڅ شی په افغانستان کې نشته. نن دغه اداره چې په افغانستان کې په کابل کې حاکمه ده او دنیا یې په رسمیت پېژني، تاسو فکر وکړئ چې په ټوله دنیا کې بله داسې اداره شته؟ مثال دی. هر کال په رپورټ د ملل متحد دنیا په رپورټو کې دوی په حقوق د بشر کې، د ښځو په حقوقو کې، په فساد اداري کې، په ناامني کې اول درجه وي. دا په سر دی چې د دنیا ټول ملکونه دوی په رسمیت پېژني او اوس تقریبا د 38 ملکونو فوجونه او امنیتي قواې هم په افغانستان کې وجود لري. لږه نه علاوه تاسو په افغانستان کې وګورئ چې هر ورځ څه واقعات پیښیږي. افغانستان نه مطلب تنها د کابل د ښار مرکز نه دی. افغانستان له تورخمه نیولې بیا تر تورغونډیه او له حیرتانه نیولې بیا د خوست پکتیا تر سرحدات دا ټول افغانستان دی. خو په هره شپه په طور اوسط په لسګونو چاپې د خلکو په کورونو وهل کېږي، د خلکو په مخ کې د خلکو سیاست او د ناموسو تر مخ باندې زامن او اولادونه وژل کېږي او یو تعداد په تیارو کې سپاره کېږي، بیا بې سرنوشته په مابسو کې لویږي. دا هغه نظام دی چې نن په افغانستان کې حاکم دی. تاسو وینئ چې په تقریبا په هره میاشت کې په لسګونو داسې واقعات کېږي چې زموږ خویندې له هغې نه ځورېږي، ځان ته اور اچوي، پزې ترې پرې کېږي، حتی غوږونه ترې پرې کېږي له خویندو. خو دنیا بیا هم دا نظام په رسمیت پېژني، بیا هم وایي چې موږ ښځو ته حقوق راوستي دي، د ښځو حقوق بجای کړي، د ښځو حقوق خوا وجود نه درلود د طالبانو په وخت. اوس نو که رښتیا او حقیقت ته متوجه سو، له یوې سالمې ښځې نه، له یوې خور نه که څوک پوښتنه وکړي چې د تا بنیادي حقوق ته څه غواړې اصلا، نو اول قدم کې به دا وایي چې زه امنیت غواړم، چې زما حیثیت، زما ژوند په امن کې. دوم قدم کې به بیا دا ډوډۍ او لباس او کالیو ته مراجعه کوي. دریم قدم کې بیا تعلیم او نور مسایلو ته مراجعه کوي. اما نن هغه بنیادي حقوق چې د دې ازادي ده، د دې حیثیت ده، د دې عزت ده او د دې ژوند هغه په امنیت کې نشته. څوک به د دې شاهدان نه وي چې د امارت په 15 کلنه دوره کې د ښځو نه چا غوږ پرې کړی، چا له ښځو نه پزه پرې کړې، چا ښځو ته اور واچولی. اما نن په لسګونو واقعات په هر هفته کې په هره میاشت کې کېږي. په سر د دې چې د 38 ملکونو فوجونه دلته موجود دي او په میلیاردونو ډالر مصرفېږي هره ورځ. دا څو د ښځو مختصره وایي امنیت په ټول ملک کې تاسو امنیت راوښیي بدون دغو منطقونه چې د اسلامي امارت په کنټرول کې دي. کومې منطقې چې نن په افغانستان کې د اسلامي امارت په کنټرول کې دي، هلته فساد نشته، هلته غصب د مځکې نشته، هلته چور چپاول نشته، هلته په کورو باندې غله نه ورولېږي. د 38 ملکونو د فوجونو په موجودیت کې د کابل په ښار کې په هره ناحیه کې هره شپه په لسګونو غلاوې کېږي، په لسګونو موټر تښتول کېږي، جیبونو موبایلونو کې صبوري خو هغه پرېږده چې هغه بېخي له سرحدو له دغه وتلی. نو کومې راسره راوړنې د خلکو د روز تر اوسه پورې دلته یې کړي. نن ورځ تاسې وګورئ دا کوم خلک چې په قدرت کې دي، اکثره یې څه رقم خلک دي، کوم خلک دي؟ د هر یو بایوګرافي چې راوباسي له ابتدا نه تر اخره بیا به ته خپله پوه شې، نو بیا به افغانستان خپل دغسې شکل جوړي. نن په افغانستان کې، نن په هغو مناطقو کې چې دوی حاکمه دي، غرونه لا نه دي پاتې، غرونه یې تقسیم کړي. تېره ورځ ما ته یو چا ټلیفون وکړ له کابل نه، په 2مه ناحیه کې په اغلب ګمان چې منطقه به 2مه ناحیه وه، د چرستون دارالمان منطقه کې دلته غرونه چور شوي دي، یو تعداد زورواکانو چور کړي دي او دوی ته نږدې په 2 کیلومتره کې ناحیه ده، حوزه ده، پولیس دي ورسره ولاړ. نو چې په غرو باندې جنګ د چور شوي د مځکې خو بالکل نه دي پاتې، کورونه خو بالکل نه دي پاتې. دغه اختطاف، دغه چورو چپول خو موږ هم کولی شئ. یو ثبوت دې څوک وړاندې کړي چې د اسلامي امارت په 15 کلنه دوره کې یو جریب ځکه غصب شوي، چا ملي منافع ورته لاس ور اچولی وي، چا د چا مځکې غصب کړي وي، نیولې وي. اما نن په ډېر افتخار سره نیسي او په بلې سره خرڅوي لکه غنیمت یې شي نیولې. اختطافونه تاسو ته معلوم دي څومره اختطافونه کېږي. زما په امارت وخت کې په یاد دي، اکثر ملګري به شاید کال ته راغلي په یاد وو، کله به چې د مانځه وخت سو
دکاندارانو به باور کوي چې دکانونه نه قلفول، طلا فروشي به هغسې خلاص وي، صرافۍ به خلاص وي، څوک به نه وړاندې کړي. دا نه و چې په وخت کې غله نه و، غله و، خو غلو د جرأت نه سوای کولی. غله پوهېدلی چې دلته قانون ده، قانون د باندې تطبیقېږي او له ما نه به لاس پرې کېږي. نو بغل کې یو دکان ته مخ ته ورته یو به فکر کوو، لاس ته به یې کتلی چې لاس ښه ده او که دغه 100 روپۍ چې واخلم، بیا به یې نو خپل لاس پرې دغه کړ، نو روان به نن پوهېږي چې ټوله اداره غلا ده، له سره نیولې تر پولیسه پورې تر عسکره پورې ټول غله دي. څوک چاته جزا نه ورکړي، بلکې لا غل په ډېر هسکه غاړه په افغانستان کې ګرځي ژوند کې. نو بنان ولې غلا ونه کړي، ولې ظلم ونه کړي، ولې چور چپاول ونه کړي. دغه بېساری دولت چې په دې 1800 کالو کې له بین المللي جامعې نه افغانستان ته راسره زیر په میلیاردونو ډالر چې سبا به په افغانستان کې په تاریخ کې د ملکونو په موږ حساب وي. تاسو به یې ګورئ صاحب د دې شاهنې به څوک مړه وي، څوک به ژوندي وي. بیا به دا ملکونه د احسان په موږ باندې چې موږ په افغانستان کې هر ملک به وایي چې موږ په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر مصرف کړ. دا به یو احسان په افغانانو باندې. اما څه شو؟ دغه ډالر که له جلال آباد تر هرات پورې په مځکه فرش شوی، دا مځکه به ټوله په ډالرو فرش. اما نن په افغانستان کې اثار شته. د امارات په وخت کې په د آخر وخت کې موږ په ډېرو هغه ناچیزو عایداتو باندې زموږ وزارت فواید عامې چې مسلکي خلک هم ډېر نه و سره د کابل له پغمان را شروع کې د میدان تر کوم سرحد ورځي اوس ماته نه معلومي 100 کیلومتره سړک یې پخ کړی و. دا اوس هم باور کوي چې خلک وځي، هغه سړک تر اوسه پاتې ده، نه ده خراب شوی، ځکه هغه په معیار جوړ، رشوت نه و کې، خیانت نه و، غلاوې نه وی کې. دا نن هغه په هر کیلومتر یې په 200 میلیونه ډالر قرارداد کړی، مګر سړک وجود نه لري. مکتبونه چې د په انډیا کې نارې وهي چې په افغانستان کې په زرګونو مکتبونه دي او 2 میلیونه نجونې او هلکان مکتب ته ځي. تاسې هغه مکاتب تاسو وګورئ په میډیاو کې، تاسو د په زرګونو مکاتب فیک مکاتب په کاغذ په مخ ته معاشات راځي، خلکو جیبو دي، خو د دې کې ستاسو د مکتب وجود لار نه لري. نو دا څه زموږ هغه معیار د تعلیم او د تربیې او د بدول. کابل پوهنتون چې وخت دلته ټول بزرګان غونډې خصوصا ډاکټر صاحب دلته تشریف لري، یو معیاري پوهنتون له بهر ملکونه به کابل پوهنتون ته خلک راتله تحصیل دپاره. زما خپله په یاد دی له دې عربي ملکونه، زموږ د ګاونډي ملکو، حتی له دې پاکستان نن باب اټوم لري، د دې پاکستان محصلین به راځي کابل پوهنتون کې به تحصیل کوو. اگر که افغانستان یو پوهنتون درلود، خو په بین المللي سطح باندې یو معیاري پوهنتون، نن موږ په هر ولایت کې پوهنتون لرو، هېڅ داسې ولایت نشته چې هلته پوهنتون نه وي. خو تاسو د دې پوهنتونو معیارو ته وګورئ، دا پوهنتونه چیرې دي. دا خاص په دې خاطر چې په میډیا کې دنیا ته وښیي چې هغه زموږ مکتبونه لرو، پوهنتونونه لرو، خلک لرو تربیه کړي دي، دا زموږ لاسته راوړنې دي. افغانستان اوس بعد د دې 40 کلو نه 4 دهونه چې په جنګونو کې تېره کړې ده، اوس مسلکي خلکو ته ضرورت لري، اوس تعلیم یافته خلکو ته ضرورت دی چې هغه واقعا تعلیم یافته وي. موږ انجینر ته ضرورت دی چې واقعا انجینر وي، موږ ډاکټر ته ضرورت دی چې واقعا ډاکټر. نن ورځ د افغانستان له خاورې نه هر ورځ 2 پروازه د کابل نه کېږي هند ته، چې ټول له سر د تیارې نه تر اخره ورته ټول مریضان د پکې هند ته منډي وي. په تورخم باندې چې ورته له ساره تر بیګا پورې نوبت نه کېږي، ټول مریضان دي چې پاکستان ته منډي وي. په افغانستان کې موږ ډاکټر نه لرو. خو که یو ډاکټر هم وایي یا 2 ډاکټر هم وایي، نو یو څه خلکو به رامنې کړي وو. نو دا معیار زموږ د پوهنتونونو دی. سړک نور خلک راته جوړوي، بلډینګونه نور خلک راته جوړوي، موږ یې نشو کولی. نو بیا دغه زموږ د تعلیم او تربیې دغه شو. دا نور مسایل ټول زیات زه دې خبره ته په عمق کې نه ځم او زیات خبرې نه پرې کوم چې تاسو هم خسته کونه نه سئ، تاسو ټولو ته معلومه ده، دا به ټول تکرار وي. دغه حالت بیا دغه اشغال د امریکایانو چې امریکایان افغانستان ته راغلي دي، د 48 ملکونو فوجونه په افغانستان کې دي، دا خلک وطن علني اشغال دی، هر ورځ چاپې، بمبارد، کیمیاوي سلاحو استعمال. هغه بمونه په افغانستان کې استعمال شول چې دوی غوښتل نور دنیا په باندې وویروي، خو همدې فاسدې ادارې به ورته ښه راغلاست ویلی، همدوی به ورته ویل چې دا ښه ځای ده تاسو باید استعمال کړئ. نو دغو ټولو ناخوالو ته، دغو ټولو مشکلاتو ته د پای ټکي کېښودلو دپاره اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې څومره زر کېدلی چې دا ناخوالې ختمې شي او افغانستان ته صلح راسي. د صلح په ارتباط زه څو مختصرې خبرې کوم. زمونږ دا دفتر چې اوس فعلا په قطر کې دی، دا له دې 8 کالو را په دې خوا د صلح هلې ځلې کې،
خو متاسفانه چې موږ تر اوسه موافق شوي نه چې افغانستان ته صلح راولي، ځکه چې موږ هر وار یو اقدام کړی د عملي هغه بیا د یو چا له خوا نه سبوتاژ شوي، مشکل جنجال ورته جوړ شوی. موږ په 2014 کې دلته رسمي دفتر جوړ کړ، امریکایانو موږ سره ومنله چې دفتر دلته وي، ځکه چې من حیث یو سیاسي ادرس د طالبانو باید وي چې دنیا نړیوالو سره مراجعه وکړي او د آینده د صلح او د هغه باره کې خبرې ورسره وکړي. خو دا دفتر چې بند شو د کابل د فاسد ادارې له خوا نه بند شو. که د صلح خبرې شروع سي، افغانستان کې صلح راسي، یو داسې حکومت راسي چې هغه افغانانو د منلو وړ بیا به جنابان خپل وظیفې له لاسه ورکړي، بیا به دوی بېرته خپل بکسونه پاسپورټونه اخیستي بیا بهر ته منډې وي. دا د افسوس جای نه ده چې انګلستان اعلان کړي چې زموږ MI6 وزارت داخلي، وزارت مخابرات او څو وزارتونه وکړي، په دغو وزارتونو کې په سلګونو خلکو ته معاش ورکړي. د څه دپاره یې ورکړي انګرېزان؟ MI6 د څه دپاره معاش ورکړي؟ MI6 څوک ده؟ کومه اداره ده؟ نو تاسو خپله پوه شئ څوک دي؟ دا خلک کله غواړي چې خپله چوکۍ له لاسه ورکړي. نو صلح د دوی په تاوان ده، پرون هم د دوی په تاوان وه، نن هم د دوی په تاوان ده. هغه خلکو چې پرون په کابل کې جوالیګیري کوله، هغه خلکو چې پرون په کابل کې کراچۍ کش کوله، هغه خلکو چې پرون په کابل کې یو مړۍ ډوډۍ نه شوی پیدا کړی، نن په دوبۍ کې بلند منزلونه لري، نن په اروپایي ملکونو کې ځان ته پراپرټۍ اخیستې دي، په بانکونو کې پیسې لري په میلیونونو میلیاردونو. هغه چېرې قدرت کې دي؟ هغه د صلح کنفرانس چیرې دی؟ مونږ په قزاقستان کې یو کال مخکې قزاقستان حکومت غوښتي چې همدغسې یو مجلس جوړ کړي لکه دا نن چې په دوحه کې باید جوړ وای. موږ ته دعوت امر ولېږه، زما ملګري ټول پرې باندې شاهدان دي. موږ د پاسپورټ کاپیان یې ورولېږلې. کله چې د کابل فاسده اداره خبره شوله، دغه وخت د امنیت وزیر پسې ورولېږه، هغه ورغی چې که دوی راځي بیا نو موږ دا غندو او بایکاټ کوو نه راځو. قزاقستان له موږ نه معذرت وکړو چې موږ دا کار نشو کولی، ځکه چې دا خلک مخالفت کوي. موږ ورته وایو چې دا خو د صلح کنفرانس ده، دلته خو جنګ نه ده، دلته خو ډالر نه ویشل کېږي چې دی وایي چې دا ډالر $100 نو د 50 به دوی ته ورځي 50 موږ، دا خو د صلح کنفرانس سره کېږي. همداسې تاسو وینئ چې په تاشکند کې څو وخته مخکې مجلس جوړ شو، بیا دوی مخالفت کوي، موږ یې پرې نه ښودل. ترکمنستان غوښتي چې همداسې مجلس جوړ کړي، مخالفت یې وکړو. مسکو کې دا 2 واره چې مجلس جوړ شو، 2 واره هغه روسان لږ څه باجرأته وو، هغو جواب منفي دوی ته ورکړي، قدر نه د کابل خبرونه کنه، کابل خپل حیات ورلېږي چې کنفرانسونه بند کړي. نو صلح خو داسې نه چې کېدی چې خلکو په سترګو کې خاورې واچوي، د ملت په سترګو کې خاورې واچوي، د صلح نارې وهه او صلح کوي. نه، تاسې اشرف غني ولیدې څه وخته مخکې په جنیوا کې دا خبره وکړه په کنفرانس کې چې صلح افغانستان ته زر داسې راته کم د کمه 15 کاله غواړي. 15 کاله ځکه چې د ځان کاندید کړی دی، دی به خپله دوره پوره کوي، بلې دورې ته به د ده توقع نشته، بیا به دی خپل پاسپورټ بکس سره اخلي، ځي به مخ په امریکا، بیا به دی وایي چې اوس به تاسو صلح کوئ. ځکه اشرف غني خو نه مري، د دې د کورنۍ خاندان څوک نه دي هغه څه وي. د کمونستانو دور چې راغی په افغانستان کې د همداسې تللی د خپل کورنۍ سره په امریکا کې تر اوسه پورې بیا د افغانستان نوم نه داخلي. یو ورځ نه دغه د شهیدانو ته یې ودوان نه ده کړی، د یو زخمي و د یو بل په زخم یې پټۍ نه دی. مشکل خو د افغانانو باندې ده، مشکل خو په خلکو باندې ده چې روزمره بمبار ته کېږي. تاسو ورته پکتیا ته، تاسو ورته خوست ته، تاسو ورته قندهار او هلمند ته، تاسو ورته تخار او بدخشان ته، تاسو ورته فاریاب او هرات ته، خلکو باندې څه حال ده؟ څه وایي خلک؟ هغه فامیل تاسو پرون ولیدې چې هغه په تلویزیونو کې وایي، دا خو اکثر تلویزیونو ته افغانان خو بغیرته خلک دي، تلویزیون او راډیو ته د خپله ښځه راوړاندې کړي، د خپله دوی. خو دا یو چې څه رقم راوځي میډیا ته هلمند کې چې ښځې چې اترې ویوړې دي او وړه اطفال یې ورته وژلي وو، خلک یې وژلي، دغه حالت تاسو ولید. آیا اشرف غني افسوس پرې وکړ؟ نه. خو په عین ورځ باندې امریکایي عسکر په بګراوند کې مري، افسوس پرې کوي. رئیس اجرایه نارې وهي چې زه ډېر افسوس کوم دغه خلکو چې د افغانستان دپاره امر وکړو، د ځانونو دلته قرباني کړو، موږ په دې باندې ډېر خواشیني یو. خو د هلمند په ښځو په سیاستونو باندې دا خواشینی نه ده. تاسو د پارلمان د رئیس، د وزیرانو، د والیانو اقرارونه به هم لیدلي چې دوی وایي د داعش په هلیکوپټرو کې یو خوا بلې خوا ته وړل کېږي. په درزاب د فاریاب کې 6 میاشتې مخکې 7 میاشتې مخکې زمونږ مجاهدین غازیان په باندې ورغلل، د دوی مرکز یې ختم کړ، همدوی بېرته په هلیکوپټرو کې پورته کړل ویې وړل. دا اوس د یو راپور مطابق چې شیندان مرکز ته نږدې چې هلته د امریکایانو بیس یو بیس یې دغه ته جوړ کړی داعشان، هغه اکثر هغه داعشان چې له فاریاب درزاب نه یې راوستل او څه یې ننګرهار ته وړي.
ځان ته به یې له یوې خوا نه یې روز دي له بلې خوا نه بانې جوړې چې خو دهشتګردي ده نو دا به مونږ د دې خاطر باندې دلته د امریکانو راتګ سره دهشتګردي ختم ته که زیاته شو نو خویندو ورونو دغه کوم کنفرانس چې دلته باید نن جوړ شوی وای نن باید موږ تاسو په داسې مجلس کې چې باید په لسګونو نور ملګري وطنداران زموږ تاسو وای او نن د صلح په ارتباط غږېدلی چې په افغانستان کې څنګه صلح راځي ما به خپل نظر څرګند کړی بل ملګري به خپل نظر څرګند دې کې مې یو اجماع پیدا کړی چې څنګه صلح افغانستان ته راسي افغانستان کشاله څنګه ختمه ګوره مسکو کې موږ یو لاسته راوړنه درلوده اگر هغو د کابل د خلاف بر علاوه خپل مجلس جوړ هلته ګورئ ټول افغانان چې د یو میز سر باندې کېناستو ټولو متفقه دغه فیصله وکړه چې افغانستان یو اسلامي ملک او اسلامي نظام باید افغانستان باید خارجي قواوې زر تر زر ووځي ټول په دې باندې موافق نن به هم دغسې اجتماع وه وطنداران به سره په یو مجلس راټول شوي وو یو شي باندې به یې فیصله سره کړې وه دا به وړاندې کړی وو دنیا والا جنګ خو هغه روان دی روزمره په افغانستان کې جنګ روان خو که جنګ ته ادامه ورکړو یا د کابل فاسد اداره غواړي یا نور امریکایان غواړي چې جنګ ته ادامه ورکړي دا به 20 کاله نور هم دوام لري دوی به خواهش دغه وي چې جنګ په دغه رقم وکړي دوی به پکې ګټي مګر جنګ خو موږ ته پل شوی موږ خو مجبور یو چې له ځانه دفاع وکړو موږ جنګ ته په خپل رضا باندې نه یو راغلي جنگ بالای ما تحمیل شده ما به رضای خود جنگ نمی کنیم اگر در خانه یک کسی دزد داره و اعضای فامیلش کشته میره و خانه رو چور کرده میره برای صاحب خانه چی مانده بدون از اینکه از خود دفاع بکنه و جنگ دوام بده حالا هم اگر دزد و دنیای همسایه ها از صاحب خانه خواهش بکنه که تو وربند بکن شما وربند بکنه و از چی کار بگیره شده میزنه دوی روزمره بمبار کی ما ته وایي ته وربند وکړه زه څنګه وربند وکړم په هلمند کې ښځې په تیارو کې پورته کول کېږي او وړې محبسو کې اچي دی ما ته وایي چې ته وربند وکړه په دې معقولو خلو راډیوګانو د تلویزیونونو ما ته وایي چې ته وربند وکړه کوم ضمیر کوم وجدان وایي چې هغه په داسې حالت کې وربند کړي چې خارجي قواې په افغانستان کې پرتې په هره ورځ باندې ناخوالې کې بیا په دې وخت کې وربند کېدلی یا به کېږي اکثره خلک د پراډوګانو کې همدا نارې وهي چې بیا به 90مه لسیزه تکرار شي نه 90مه لسیزه به انشاءالله نه تکرارېږي 90مه لسیزه کې 15 ګوندونه افغانستان ته ننوتو 9 پېښوره 8 ایران په خپلو منځو کې سره وویل دا څو ورځې چې لستونه قطر له دوی سره تبادله کړل حکومت بعد له ډېرو لانجو نه بعد له ډېرو مشکلاتو نه بعد له ډېرو مذاکراتو نه څو ورځې دوام وکړي بالاخره دې فیصلې ته سره ورسېدل چې 2500 نفر قطر ته ورمعرفي کړي عطا محمد نور نه ورسره منله محقق نه ورسره منله عبدالله نه ورسره منله داسې نور هغو دغو به هر یو علیحده لیست جوړ کړی قطر ته رالېږلی هر یوه یې 100 1.5 200 لیستونه جوړ کړي دوی فکر کوي چې قطر کې البته وزارتونه تقسیمیږي خو چې زموږ ونډه پکې ډېره دا ټول لیستونه چې یو ځای کړی دا تر 1000 نه هم جګېدله 1000 نفر په یو کنفرانس کې ناستی شي 1000 نفر په یو کنفرانس کې خبرې کولی دا یو شی درته وایم چې مونږه صلح غواړو او صادقانه صلح غواړو ولې دغه اور چې بل ده دا په مونږه بل ده په دې ملت بل ده د ملت خلک صلح غواړي او واقعي صلح غواړي داسې صلح نه غواړي چې دوی په سر باندې اور بل د دوی په سر باندې لوبې وي مونږ وایو چې دایمي صلح په افغانستان کې راځي چې صلح راغله خارجي قوا ده بیا په ټول عمر په افغانستان کې فایر د توپک باید ونه شي او د افغانستان په بیا رغونه کې کار وشي مونږ د خارجيانو ته مونږ امریکایانو ته هم دا خبرې کړې زما ملګري د مذاکراتي ټیم په باندې شاهدان دي مونږ ورته ویلي چې امریکایانو د جنګ له لارې ولاکه وګټئ چې 100 کاله جنګ وکړي 100 کاله به مونږ د سره جنګېږو ولې مونږ مجبور یو که زه مړ شم زما زوی به د سره جنګېږي که مې زوی مړ شي لمسی به مې د سره جنګېږي دا د افغانانو په فطرت کې دا کار موږ له چنګیزانو سره کړی دا کار موږ له امریکا انګریزانو سره کړی دا کار موږ له روسانو سره کړی تاسو هم دا کار کوئ دا هیڅ وجدان نشي قبلول خو دا به کوي راځي چې مذاکراتو میز ته کینو له معقولې لارې دا خبر سره حل تاسو ته هم یو لاره پرېږدو چې ووځئ ډېرې لارې ورته پرېښې خو اوس که دوی دغه لارې ته راسي دغو هم پکې ګټې دي جنرالانو پکې ګټې دي تاسو ګورئ په هغو کې هم اختلاف د پنټاګون یو څه وایي وایټ هاوس بل څه وایي وزارت خارجه بل څه وایي دغو جنرالانو چې هغه د 6 میاشتې لپاره افغانستان ته راځي هغه وایي چې 6 میاشتې به زه وجنګېږم 6 میاشتې بعد بیا له هم ریټایر کړم تقاعد کړم باید زه کم د کم $100 میلیون ځان سره ویل دغه بیا په جنګ کې ګټه ده
په جنگ کې خو زما تاوان ده چې ما ته څوک موږ ته څوک پیسې نه راکوي، وطن هم خرابېږي، خلک هم شهیدان سو، کونډې یتیمان سو، وطن تباه تباه سو. د نورو خو پکې ګټه ده. د همدې جنګ برکت ده چې اوس هر وزیر او هر دغه ته په زرګونو ډالر معاشونو تنخواګانې ورځي او نور عایدات سره لري په افغانستان. خو په دې کې ګټه ده په جنګ کې، زموږ ګټه نه. مونږ صلح غواړو په افغانستان کې، چې صلح راسي، نور په افغانستان کې د ناخوالې ختمې سي، له بینه ولاړې سي او جنګونه ختم سي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، ستراتیژي ده. په همدې خاطر باندې دا دفتر دلته په قطر کې خلاص کړی او د دې هدف هم یوازې همدا مذاکرات او صلح ده چې صلح او مذاکرات وکړي او د دنیا له ملکونو سره رابطه وکړي. نن الحمدلله دنیا هم دنیاوال په دې باندې پوه شوي دي چې اسلامي امارت په کوم دریځ کې دی، څه کوي، په حقیقت باندې پوه شوي. پرون د تاسو په یاد په 2001 کې د طالب نوم چا نه سوی اخیستلی، نه په افغانستان کې نه بهر. نن د دنیا ملکونه موږ ته دعوتنامې رالېږي رسمي چې راسئ موږ سره دعوت وکړي. 2 هفتې مخکې وزیر خارجه د ازبکستان دلته ناست، داسې زموږ رابط له روسانو سره، له جاپانیانو سره، فرانسویانو سره، انګریزانو سره، جرمنیانو، سویډن او نورو سره، ټولې دنیا سره الحمدلله نن دنیا په دې باندې پوه شوې ده. هغه پروپاګنډې چې دښمن کولی چې دا یو ګوند دی، یو ډله ده، دا به له بینه ولاړ شي، هغه نشته. اوس خلک پوهېږي چې اسلامي امارت یو نظام دی او خلک له نظام سره تعامل کوي، له ډلې له ګروپ سره یې نه کوي. ما یک حکومت افغان شمول میخواهیم. ما مردم افغانستان به اساس افغانیت از اونا میشناسیم که اونا تبع افغانستان هستن، در محدوده چوکاٹ جغرافیایی افغانستان زندگی میکنن. ما اونا برادر و خواهر ما هستن، هر کس که باشه، به هر قومی که مربوط باشه، به هر لسان، به هر مذهبی که مربوط باشه. حتی هندوهای افغانستان که در افغانستان هستن حقوق از اونا باید اعاده شود. و من حیث یک تبع افغانستان باید افغانستان زندگی بکنه، باید سر و مال و عزتش باید امن باشه. بنابر خوب است که اشغال باید ختم شود، قوت‌های خارجی از افغانستان بره، در افغانستان یک حکومت مستقل، یک حکومت اسلامی، یک حکومتی که کلان از او، زعیم از او، خودش تصامیم خود بگیره، باید مستقل باشه. ما الحمدلله افغانستان سرشار داریم، کشوری داریم که بر روی زمین جنت است و افسوس که دیگه صلح نیست. اگر صلح در افغانستان